اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. یا الله وینځي زما زړه د واورې او د ګلۍ په اوبو سره. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. او لرواله راولي عفوا او پاک کړي زما زړه د خطایانو نه لکه څرنګه چې د سپینه جامه پاکه کړې ده. دا دعا خو موږ نورو ځایونو کې ووایو، خصوصا استفتاح کې راځي اللهم باعد بيني وبين خطاياي. او هلته موږ د دې تشریح کړې وه ښه پوره تفصیلا. ما دا خبره ذکر کړې وه، په دې تاسو ته به یاد یې که نه چې صفایي په یخو اوبو سره ښه راځي که په ګرمو سره؟ نو دلته واوره یې ذکر کړې ده او ګلۍ د ګناهونو ګرمایش. بارک الله فیک. او د هر شي ګرمایش چې کمول غواړي نو هغه کمیږي په یخو اوبو سره، په واورې سره، په ګلۍ سره. نو یا الله زما زړه وینځي په واورې سره، په ګلۍ سره. ولې؟ چې د ګناهونو هغه ګرمایش دې ختم شي. دې کې هلته لږ فرق د دې ذکر کې او کوم چې استفتاح کې موږ وایو، یعنې دا ځان له روایت کې راغلی، هغه ځان له راغلی. بل دا چې زما زړه د ګناهونو نه داسې پاک کې لکه څنګه چې سپینه کپړه د ګندګۍ نه صفا کېږي. سپینه کپړه باندې ګندګي ښکاري ډېره زر. نو سپینه کپړه چې صفا شي دا مزم کوي، خونم کوي او پته یې لګي چې صفا شوې ده. نو ځکه دلته سپینه کپړه یې ذکر کړې. نور تفصیل هلته مو خپل ذکر کړی دی. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. او لريواله راولي زما او زما د خطایانو په منځ کې لکه څنګه چې دی لريواله په منځ د نور خاته او نور پرېواته کې، یا لکه څرنګه چې تا لريواله راوستی دی په منځ د مشرق او د مغرب کې. مشرق نور خاته ته وایي او مغرب نور پرېواته ته وایي. دلته ما دا مسله ذکر کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلی نو هغه ولې دا خبره کوي؟ امت ته ښیي یو جواب. بلو اجر او د مقام او فضیلت ته زیاتولو دپاره وایي. دریم دا د نیکانو خلکو عاجزي ده. یو سړی که ډېر هم دیندار وي که نه، پیغمبر نه علاوه پیغمبر کې به څومره عاجزي یا خو د دیندارو امام دی. عام چې په دې امت کې دیندار وي که نه نو دی که ډېر هم ښه سړی خو دی ځان ته د کمي نسبت کوي او دا وایي چې زما نه ګناهونه کېږي. چې کله دې هم سړی ولیدو که نه، دا یاده کړه چې کله دې هم څوک ولیدو او خپل صفتونه یې د دیندارۍ ډېر کول او خپل ګناهونه یې نه رایادول او ځان ته د کمي نسبت نه کو، پوه شه دا سړی دینداره نه دی. او پوه شه چې دا سړی شیطان په لاس کې ده او شیطان ښه دوکه کړی ده. ځکه چې ما او تا به څه وي چې موږ د خپلې دیندارۍ تذکره کوو او سړي له حیا ورځي. والله سړي له حیا ورځي چې یاره الله به زما دا خبرې اوري او میني او زه لګیا یم چې ما د دې الله دپاره ډېر څه کړي. سړي له حیا ورځي. دغه خپلې صفایانې بیانول. الله په قرآن کې وایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. الله وایي د خپلو ځانونو صفایانې مه بیانوئ، الله ته پته ده چې څوک تقوادار دی. نو دا خبرې چې یاره موږ ښه خلک یو او موږ ځان د ګناهونو نه لرې ساتو، زه داسې او زه دغه، دا خبرې پرېږده. دغه بس چې زه د الله کمزوری بنده یم، زما نه ګناهونه کېږي او دینداري او نیک اعمال موږ داسې نه کوو څنګه چې په کار ده. نو یا الله ته راته معافي کوه، ته راته بخښنه کوه. اوس دا د الله پیغمبر دی، یقیني جنتي، بلکې د جنتیانو سردار. هغه الله ته ووایي زما او زما د خطایانو په منځ کې دومره لرېوالی راوله لکه مشرق او مغرب. نو دا عجزي دی د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو. لرېوالی په ګناهونو کې راتلو څه مطلب دی؟ نو دا خو موږ هم وایو لرېوالی راتله. بچ کېدل څه مطلب ده بچ کېدل؟ توفیق مه راکوه. دا ښایسته جواب کېدی شي. یعنی یا الله د ګناهونو طاقت ماله مه راکوه
نو دا ګناهونه زمانه داسې لرې کا لکه زه چې په مشرق یم او ګناهونه په مغرب یا زه په مغرب یم ګناهونه په مشرق کې. نو لرېوالی مطلب یو دا شو چې یعنې ماله د کولو طاقت مه راکوه. د لرېوالي مطلب دا دی چې یعنې یا الله زما ته کرکه پیدا کړه، دا بله معنی ده. یا الله زما ته کرکه پیدا کړه، چې کرکه یې دې پیدا شي داسې به دا ګناه تا ته نږدې لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي، خو دننه منځ کې به اصل فرق داسې لکه ته چې په مشرق او هغه په مغرب. نو ګوره دا مطلب نه دی چې ګناه به په رښتیا په مشرق کې او ته به په مغرب. لرېوالی په څه سره راځي چې ستا د دې ګناه سره نه لګي. لکه اوس ګوره ستا د کور په خوا کې مثال یو ځای دی چې هلته ډمتوب کي خوا کې دی بلکل دومره فرق شته لکه مشرق او مغرب کې چې دی نه. خو چې کله ته دیندار یې او ستا د الله د نافرمانۍ سره نه لګي نو ستا او د دې ځي په منځ کې داسې فاصله ده لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې. او دیندارۍ سره د سړي محبتي لرې لرې ملګري لرې لرې ځایونه هغه د سړي د زړه ته نږدې. نو خبره اصل کې هغه د دې ده چې یا الله ما د ګناهونو لرې وساته، یعنې ما له طاقت مه راکوه، زما په زړه کې کرکه پیدا کړه. او دا د الله رب العزت یو رحم دی په مؤمنانو باندې. او سورة الحجرات کې الله دې تذکره کړې ده ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله غزات ته الله ویزا غزات یما چې ایمان می تاسو ته ښایسته کړی ده او ستاسو محبت مو سره پیدا کړی دی، او ګناهونه او نافرمانیانې او فسق او فجور می تاسو ته بد ښکاره کړی. دا د الله اوچت نعمت دی چې چاته ګناهونه بد ښکاره کړي او دینداري ورته ښایسته ښکاري.